السلام علیکم. دا زمونږ د انډیوال دکان دی. نن ماسپښین د مونږ له تلي وو، نو مونږ له تلي وو چې واپس د مونږ نه رالي، ورو دکان شیشې کلکونه مات کړي دي چې دکان کې سون ناره خو دغه رخې ورته پرېښې دی. دغه وګوره د دریم بلاک دویمه کوڅه د پارک سره نږدې دغه رختونه ورته پرېښي دي. دا کلکونه دي دا او کوم چې نور دی هغه د دروازې دی هغه ځان سره واپس وړي دغه ته. د ورور ته ما ډېر ویل خو د ورور یې چې یاره زه شرمېږم زه نشم کولی خبریا خو مې دغه دی دا کلپونه ځینې ولا مات کړي دي. دا دکان یې بار نیټ هم دا حیات دی. دغه حیات د دریم بلاک دویمه کوڅه. کم سے کم څومره سور په مال به و؟ 2 لکه روپۍ مال و. 2 لکه. موږ په خپله ماسپښین مونځ ته تلو که نه، خو وړو ویلې چې دلته د بر کور والي چې دلته سراچه ولاړه وه که نه. ما ورته اواز ما کېدای شي کوم زوی مې که نه هغه دې وجې باندې موږ ورته غږ ونه کړو. د چای ساعت یې ورته کړی و. هغه ته څه به چې دا ورور کور کس دی که څنګه؟ هغوی خپل کسان غوندې ورکړی سي، ولا دا خپل کس ته کسان به یا به ورونه یا به کاکاګان به چېرې به ستاسو نوم محترم څه دی؟ یاسر په نام. یاسر. ستا خپل نوم یاسر دی؟ دلته خو د پلار کې دی که نه؟ ورور مې پلار. ورور دی که نه؟ یا غریب دا وګوره دغه ټول رختونه دي ټول وړي دي. دا المارۍ ولا ټول خالي اوس دي نوې د اخر نه پس نوی مال راوړو. کم سے کم 2 لکه سره پس 2 لکه روپو مال و.